بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. که الله خپل ټولو بندگانو ته پراخ روزي ورکړی وای نو هغوی به په ځمکه کې د سرکشۍ طوفان برپا کړی خو هغه په یو حساب سره چې څومره غواړي نازلوي په باوري ډول هغه له خپلو بندگانو نه باخبر دی او هغوی ویني. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هماغه ذات دی چې د خلکو له ناامیده کېدو نه وروسته باران وروي او خپل رحمت خوروي او هماغه د ستاینې وړ سرپرست دی. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. د هغه له نښانو څخه دا د دغه ځمکې او اسمانونو پیدایښت او دغه ساکاک مخلوقات چې هغه په دواړو ځایونو کې خپاره کړي دي هغه چې کله وغواړي دوی راغونډولی شي.